د خدای په نامه السلام علیکم ګرانو شاګردانو او خوږو زده کوونکو. هیله یم چې روغ او جوړ واوسئ. ګرانو شاګردانو، تیر درس مو د هډوکي بې ځایه کیدل یا راوتل و. تیره جلسه مو. نن زموږ درس ده مار چیچل په ۴۴ لوست کې یو او په 105 صفحه کې یو. ګرانو شاګردانو، آیا تر اوسه تاسو مار لیدلی؟ آیا پوهیږئ دا څه رقم یو خزنده یا حیوان ده؟ ګرانو شاګردانو، مار چې ده د هغه خزندې یا حیواناتو څخه دی چې ډیر خطرناک ده، چې په دې کې مار ده، غونډل ده، لړم او داسې نور دا ټول خطرناک دي چې موږ د مار په اړه وایو چې یو ډیره زهر لرونکې خزندې ده. کله چې یو څوک وچیچي نو د هغه که هغه ته پاملرنه ونه کړو یا هغه ته مرسته ونه کړو، د دې سبب ګرځي چې هغه خپل ځان له لاسه ورکړي. نو څه رقم موږ پوه شو چې یو چا مار چیچلی ده؟ ګرانو شاګردانو، نښانې دا ده چې هغه ځای سوروالی یا شینوالی هلته لیدل کیږي او پړسوب هم لري، سربیره پر دې چې د مار نیش یا لیشکه هم هلته یعنی معلومیږي. بل هغه کس چې مار چیچلی ده یعنی هغه زیانمن کس، هغه ته زړه بدوالی، سر ګرځېدل، کانګې خولې کول، داسې نور او بل په نس او سینه کې درد پیدا کیږي. دا یې نښانې ده چې موږ باید پوه شو چې دا کس مار چیچلی ده. نو موږ څه رقم کولی شو هغه سره مرستې وکړو؟ ګرانو شاګردانو، اول کوښښ موږ باید ډیر کوښښ وکړو چې د خپرېدو نه مخنیوی وکړو. که هغه لاس وي، پښه وي، موږ باید لږ پورته هغه ځای چې چیچلی ده لږ پورته یو پاک ټوکر یا دستمال سره محکم هغه محکم کړو، تر څو چې هغه د رګونو په وسیله هغه وینه، زهري وینه زړه ته ونه رسیږي، ځکه چې که زړه ته ورسیږي نو د مړینې لامل ګرځي. نو موږ باید هغه محکم وتړو. بل که په هغه باندې وخت تیر شوی نه وي یعنی زر یې موږ متوجه شو، نو موږ باید هغه ځای یو د ګیرې پترې سره یا هم یو تعقیم شوی چاړه یعنی یو پاکه چاړه سره هغه ځای د ایکس یا چلیپا غوندې هغه ځای لږ پرې کړو. بیا هغه موږ باید د خولې له لارې نه هغه زهر باید کش کړو او وباسو. خو باید کله چې کشوو زموږ خوله باید ټپي نه وي، ځکه چې هغه زهر د دې سبب ګرځي چې د دې ټپي په وسیله زموږ بدن ته هم خپاره شي. بل باید هغه ځای موږ کش کړو او وباسو تر څو چې دا نورو ځایونو ته خپاره نه شي. ګرانو شاګردانو، بل موږ باید مریض ته استراحت ورکړو. استراحت په دې معنا نه ده چې هغه باید خوب وکړي، یعنی هغه باید ډیر ونه خوځوي، ځکه چې دا د دې لامل ګرځي چې هغه زهر زر ټولو زموږ بدن ته خپاره شي. بل هغه زیانمن کس ته موږ باید ډیر مایعات ورکړو، لکه اوبه، باید ډیر اوبه ورته ورکړو. بل موږ باید پرې نه ږدو چې هغه خوب وکړي، ځکه چې خوب د مریض لپاره خطرناک ده. کله چې خوب وکړي دا یعنی د دې لپاره خطرناک ده چې بیا هغه وینه ټول د دې سبب ګرځي چې په وجود کې خپاره شي. نو موږ باید څه وکړو؟ هغه خوب ته پرېنږدو. ګرانو شاګردانو، د مار چیچل نښه موږ وویل چې پړسوب لري، په هغه ځای کې سوروالی، شینوالی لیدل کیږي، او بل د مریض لپاره زړه یا دلبدي یا هم کانګې، بل د مثال په توګه په سینه او بل په نس باندې درد پیدا کیږي، بل خولې کوي. نو دا علامات ده چې موږ پوهیږو دا مار چیچلی ده. موږ باید اول څه وکړو؟ د دې خپرېدو نه مخنیوی وکړو. هغه ځای باید موږ یو دستمال سره محکم وتړو. بل که موږ زر متوجه شو یعنی په هغه باندې وخت دی شوی نه وي، هغه یو چاړه سره، یو تعقیم شوی چاړه یا هم د ګیرې د پترې په وسیله هغه لکه ایکس غوندې یا چلیپا غوندې لږ پرې کړو او هغه خولې په واسطه څه کړو؟ هغه زهر کش کړو او وباسو. خو شرط یې څه ده؟ هغه کس چې دا کار کوي د هغه خولې باید ټپي نه وي.
ځکه چې بیا هغه ته زیان رسوي په هغه وجود کې خپاره کیږي. ګرانو شاګردانو دا و زموږ نننی درس چې د مار چیچل په اړه موږ ویل. بل د مخنیوي لپاره که تاسو په کور یا چاپیریال په انګړ کې تاسو کوم سوري ګورئ، د مثال په توګه د موږک سوري، هغه باید تاسو له تیږو سره هغه بند کړئ، ځکه چې دا ماران د هغه د موږکانو د سوري له لارې نه پیدا کیږي. هیله منده یم چې نوی درس مو زده شوي وي ګرانو شاګردانو. او ستاسو کورنۍ دنده لاندیني 3 پوښتنې دي چې تاسو کولی شئ زموږ ایمیل ادرس ته راولیږئ. او بل د ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بله ویډیو او بله موضوع پورې تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. کامیاب اوسئ.